سلامونه او احترامات قدرمنو. زه سیام خان یو وار بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. دا شیبې زه په رستم کې ولاړ یم. زما ترڅنګ ډېر خواږه درانه مشران په سیاست باندې خبره وشوله، په ادب باندې خبره وشوله، په نشنلیزم باندې خبره وشوله، ایون خبره لاړه ګاندي ته ورسېدله، باچا خان بابا ته ورسېدله، او لاړه د تنابونو پناه شوه ټرمپ ته ورسېدله. قدرمنو کتونکو، په دغه پروګرام کې زما ترڅنګ ملګري راسره ناست دي. تاسو سره به معرفي کوم وخت تر وخه د سیاست د لارې دغه پښتني منطقې ته ښکلاګانې وربخي. زه لومړی فیل کوم. زمونږ ډېر محترم شاه صاحب دی. شاه صاحب ستړي مشي په خیر. السلام علیکم. دا راته ووایه که نه چې اول به موږ د اجرې په ارزښت باندې وغږېږو چې اجره څومره ارزښت لري. یقینا چې د نیو میډیا د راتګ سره سم چې د خلکو یا د ځوانان زموږ چې نوی کولو د هغوی نه دغه روایت لږ شانته کې لرې وتو. لکه څنګه چې موږ خبرې وکړلې که نه، تاسو خبرې وکړلې، لقمان صاحب خبرې وکړلې، نهار صاحب خبرې وکړلې، او ټولو ملګرو خبرې وکړلې، ډېرې ګټورې وې. خو نوی کول اجرې ته کم کوز راځي. ستاسو په فکر دا موږ د څومره بدو پېښو څخه مخ کولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له یو څو قیمتي ساعتونه راکړه. اجره زموږ د کلچر او زموږ د تهذیب یو ډېر بنیادي ځای دی، او په هغه ځای کې ډېرې زده کړې او ډېرې خبرې انسان په ذهن کې راځي. زه وایم چې یو یونیورسټي به انسان د دونه څه نشي خولی چې څونه یو اجره انسان ته څه خولی شي. نو اجره په سینه کې ډېر غټ رازونه لري، ډېر زیات غټ علم لري، او دا زموږ د مشرانو اوس او ډېر ښه روایت دی. او ستاسو خبره چې د نن سبانې کل خبره مختصر کوم، نو نن سبانې کل صرف او صرف ډېر زیات په شارټ کټ باندې لګیا دي. نو یوازې اجره صرف په سوشل میډیا باندې پدې نه کېږي تر څو پورې چې په اسانه پښتو کې مخامختیا بالمشافه ملاقات وته څوک کوي چا سره ناسته پاسته مخامخته چاله غاړه نی ور کړي، چا سره په خیر نی کړي په مخامخ. زما په خیال د اجرې همدغه مقصد دی چې سړی راځي یو بل سره مخامخ کینی او ډېرې خبرې داسې لکه د کتاب مثال بوال یو سیز په فیسبوک په ټویټر په پلانکی په ډنګري دی او یو سیز تحریری شکل ټیک 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 صحیح ده. نو زما په خیال جدید دوه سیز به ډېره زیاته غټ فرق کی. ټیک ده. نو پکار دي چې نوې کل اجرا راځي او کینی پکې. قدرمنو کتونکو، عباسین یوسفزی صاحب وایي چې دنیا ته نړۍ ته موږ د ژوند چل ورښودلی دی. لومړی مشین هم ما ایجاد کړی دی. په اجره باندې هغه بلا خبرې کړي دي د پښتنو په روایاتو باندې. نیغ په نیغه ورځمه لقمان صاحب له ستړي مشي په خیرالی د اجرې په اړه که راته کوم څه ویل غواړئ نو ملګري دي اوري. اجره خو د پښتنو یو اهم مقام دی د زده کړې لپاره. او څنګه چې تا د عباسین صاحب خبره وکړه نو دغه شان زه هم دغه ویم چې دا څونه پارلیمنټ دی، دا څونه څیزونه یې دا د دې اجرې نه وتې دي، او دا زمونږ د ناستې پاستې د زده کړې یو اهم ځای دی چې مونږ څونه په دې کې کینو پاسو نو د کشر مشر تمیز تغذیب دا پکې زده کېږي، او د دې نه موږ ډېر څه زده کوي شو. صحیح. ډېره مننه. زه چې تاویږم او ډېر محترم حسن ناصر باندې ورځمه. حسن لږ دې خوښه انورزیب خان لومړی منځ کې به کښېنم. دا د موبایل راشه داسې ونیسه، دغه داسې ونیسه. سیام خانه ستا راتلو ډېره مننه چې ته زمونږ د غریب خانې ته راغلې موږ سره کېناستې دوه څلور خبرې دې او لوکاټ ټیم را باندې ګورې وخوړل. ډېره مزه وکړه. باقاعده راته چل وښوده. د خپل پټي د لوکاټ تاسو زمونږ راوړي دي. دا خپل زمونږ دلته د سودم علاقه دي او ډېر خوند یې وکړو. ډېره مزه وکړه تا سره د خبرو. او نور خو اجرې باندې باچا صاحب ډېرې خبرې وکړلې، او بس تا موږ سره ورځ تېره کړه. نو چې اوس په اجره باندې پوهېږو نو خو پوهه به چې بیا به بالکل. قدرمنو کتونکو، خلک وایي که نه وایي چې کوزه کې سمندر رابند کړو. نو تا موږ سره ټیم تېر کړو، تاسو ته به زموږ اندازه شوي. واقعي چې زه په لاره باندې راتېرېدم نو ما حسن جان ته وویل زموږ ډېر تکړه ملګری دی، څوک چې د کیمرې د لارې د خدمات ترسره کوي. ما ویل چې ما ډېر خانان کتلي او هغه په ځان داسې ده. نو ما حسن ته ویل چې ما ډېر خانان لیدلي خو هغوی په خپل ځان کې ورکي د خپل اناپرستۍ په شکل کې. خو دا ډېر معتبر خلک دی. یقینا چې په معنا دا نه چې په ما باندې لوکاټ وخوړل موږ سره یې ښې خبرې وکړې. دا نور هم ډېر تهذیبي خلک دی، ډېر ښه خلک دی، ډېر پیاوړی خلک دی. په دې کې قام پرستي، په دوی کې پښتونولي، دا ټول څیزونه په دوی کې موجود دي. پرته له دې چې کوم پیغام کومه ټفر سره شریکي هغه راته شریکه کړه، بیا به پروګرام مخ وړاندې بوځو. ټفر دلته شعر دلته لقمان صاحب وایي. لقمان صاحب غږ بیا ورمه وایه. لقمان صاحب وایي جی. او ټپه وایه. ټپه راته د اجرې ټپه وایه، شعر وایه، غزل وایه.
د بل په دغه کې د مال شي دا سمه ده زه مخکې ورځم مننه خان چې وخت راکړ نهار صاحب راغله نهار صاحب له خوا راځم نهار صاحب په خیر علي السلام علیکم ستړي مشي که کوم شعر راته وایي ټپه راته وایي نو بس زه خو به د پښتنو باره کې دا ووایم او چې وایي زور هسې بېغور شي چې همت ورسره مل نه آها. روک هغه مشال چې د تیارې وي دی بل نه شي د دې وجې موږ مختلفو پاټو کې پنجابي او بل پسې تقسیم یو او که موږ راغونډ شو یو زور موږ نو انشاءالله چې موږ به ډېر غټ خدمت راشي موږ به پښتنو دپاره ډېر څه وکړو ټیک ده ډیره مننه خان چې وخت راکړ پښتو کې خبره کوي وکیل ته وایي قړتو هغې ته ویل کېږي چې خبرې ډېرې کوي خانو په بخښنې سره که نه او خبریال ته هم قړتو ویل کېږي ځکه چې خبرې ډېرې کوي نو ما ورته یو بل سره هغه خبره جغ برابرېږي ته راته ووایه که کومه ټپه راته وې د پښتنو په تاریخ باندې خو مونږ بلا خبرې وکړلې چې څه دې په دې زړه باندې سازئ وایي غوږ ومه چې غلی یار غږېده په زړه کې مې نری ستار غږېده نو لا ورځ پرته ده او تا به اورم زه به راته دغه خبره وي چې مار د بیم غږې که نه مونږ به راته بس دا سرونه وو ته به راته دا خپله منطق شریکې وایه چې کوم دې څه په زړه که نه د پښتنو مشر او کانګرس کې او کانګرس کې نوم یې غټ نومور سیاسي کس و او ټول عمر یې په کانګرس کې تېر کړی و د هغې د پلیټ فارم نه سیاست کړی دی او د پښتنو لپاره فخر خبره ده چې په کانګرس کې د دې نمایندګي وه او مطلب دونه یو سیاسي ګوند په هغه ټایم کې و پښتنو کې هم داسې څه کسان وو چې هغې پولیټیکل ایرونه ویرو چې هغې پریکټیکل پالیټکس کې خپله حصهداري ادا کوله نو یو ښه پولیټیشن به ورته ووایو ښه پالیټیشن دا راته ووایه چې په اوسني سیاستمدارانو کې په پاکستان کې کم سیاستمدار مو زړه ته راتېر دی تاسو فکر کوو چې دا د ده زیارونه د ده ستړې د پښتنو په ګټه تمامېږي ستاسو په فکر باندې کوم داسې قامپرست ګوند کې زه وګورم که نه اوورال داسې قامپرست ګوندونه چې دي نو د هغې زه دا نه وایم چې د هغې کرکټر وایز یا د هغې څه پولیټیکل څه سیټ اپ دی خو ایم کیو ایم ما ته داسې پولیټیکل ګوند ښکاري چې هغه په خپل قامپرستۍ کې چې لومبۍ ورځ نه څنګه و هماغه شانته ښکاري او نور ما ته نه ښکاري داسې یو ګوند چې هغه جاوید صاحب تاسو په خپل کوم مهمه نو راته ووایئ که شریکول غواړئ په کوم ګوند کې زه خو نیشنل ډیموکریټک موومنټ کې محسن داور صاحب سره دای په چیرمنۍ کې او موږ ټول ملګري تقریبا دا چې ناست دي دا ټول د نیشنل زمانه علاوه که نه پاکستان علاوه ته مطلب دا یو خبریال یم داسې خبریال یو جرنالست دا ټول ملګري چې کوم ناست دي دا ټول نیشنل ډیموکریټک موږ به د خیر خبره کوو سره تعلق ساتي او خو اکټیو سرګرم ورکران دي ان شاء الله تعالی درمنو کتونکو دا و د رستم ډیر محترمین زموږ مشران قامپرست قامپاله په پښتونولۍ باندې پوه خلک د دوی دغه ګټورې خبرې تاسو واورېدې یقینا چې زه دوی دومره ښکلي او زبردست او ګټور خبرې کولې خپل منځ کې ډیبیټ روان و چې څنګه ما په د خپرونې په پیل کې ویلي چې قصه لاړه تر ټرمپ ورسېدله تر ګاندي ورسېدله تر باچا خان بابا ورسېدله او بیا ایون چې په مشرانو قامپرست مشرانو باندې ودرېدله دغه بنډارونه داسې ناستي یقینا چې موږ د پښتونولۍ احساس کوو زه نهار صاحب چې څنګه وویل چې رنځید صاحب څنګه وویل چې تاسو ته به زموږ د دې ملګرتیا یا د دې خوراکونو نه اندازه شوي چې زموږ پښتونولي څومره پخه ده نو یقینا چې ما ته د پښتونولۍ احساس وشو ما ته د مینې احساس وشو یقینا چې زه دوی په مینې باندې موړ کړم ما ته زه داسې نه وایم ګینې زه د بل ځای څخه راغلی یم ډېره مننه کوم د دوی پښتنو ملګرو د دوی ښکلي او واګه فکرونو زه دا خپله ګڼم چې اجرا څنګه چې عباسین صاحب و چې زمونږ دود دستور موږ خلکو ته ورښودلی دی پارلمنټ زمونږ د دې اجرې نه وتی دی دې کې تهذیبي خبرې کېږي دې کې کشران ناست دي مشران اوري خو له بده مرغه دغه کیسه زمونږ نه ځي ځکه چې پخوا به مشرانو خبرې کولې ټنګ ټکور به هم پکې برابر شو تهذیبي خبرې به کېدلې په دود دستور په کلچر به خبره کېدله خو هغسې سوشل میډیا یا د نورو څیزونو له مخه دغه کیسه زمونږ نه خرابېږي او به هر حال خبره اوږدو منه بیا رانه لرې وځي د دې ځای نه زموږ دا خپرونه پای ته رسي ډېره مننه ژوندي اوسئ